د ایران خارجه وزیر عباس عراقچي د یو مهم پیغام سره اسلام آباد ته را رسیدلی دی. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د سیمې حالات ډیر حساس دي او پاکستان د ایران او امریکا ترمنځ د منځګړي رول لوبوي. د ریپورتونو تر مخه عباس عراقچي د امریکا هغو وړاندیزونو ته د تهران رسمي جواب راوړی دی کوم چې تیره هفته د پاکستان د فوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر تهران ته رسولی و. په هوایي اډه باندې د مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار او فیلډ مارشل عاصم منیر لخوا د هغه تود هرکلی دا ښایي چې پاکستان دې سفر ته څومره اهمیت ورکوي. پاکستان دا وخت کوشش کوي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د خبرو اترو لاره هواره کړي. د ایران خارجه وزیر ویلي دی چې د هغه د دې سفر لومړی ترجیح د ګاونډي هیوادونو سره مشوره کول دي. خو تهران دا شرط هم ایښی دی چې ترڅو امریکا سمندري بندیزونه نوي ختم کړي تر هغې به نیغ په نیغه خبرې اترې ګرانې وي. بلخوا د سپینې ماڼۍ لخوا ویل شوي دي چې د امریکا خاص استازي جیرد کوشنر او سټیو ویټکوف هم اسلام آباد ته روان دي. داسې ښکاري چې په اسلام آباد کې به د خبرو اترو یو بل پړاو شروع کیږي چرته چې به د دواړو خواو دریځونه اوریدل کیږي. اقتصادي پوهان او ډیپلوماټان وایي چې د پاکستان دا منځګړیتوب د سیمې د امن لپاره ډیر ضروری دی. اگر چې تر اوسه د مخامخ خبرو څه پته نشته خو د اسلام آباد دا ډیپلوماټیکه هڅه د یوې نوې جګړې د مخنیوي لپاره یو امید بلل کیږي. د عباس عراقچي دا سفر به نه یوازې د پاکستان او ایران تعلقات مضبوط کړي بلکې د نړیوال امن په لور به هم یو مهم ګام وي.